روسیا وایي چې د اسلامي امارت سره په لوړه کچه د خبرو لپاره لوړپوړی پلاوی کابل ته استوي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کوبلوف چې کابل ته تللی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارسمبالي مولوي امیر خان متقي سره په کتنه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتوالي ټینګار کړی. د دغه وزارت مراسیال بیان حافظ ضیا تکل وایي تمه ده چې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې پیل شي. نوموړی وایي په ناسا کې د روسیې ځانګړي استازي وویل چې هیواد یې په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې لوړپوړی پلاوی کابل ته راشي او د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو سره د لوړې کچې خبرې اترې ولري. لا معلومه نه ده چې د لوړې کچې په پلاوي کې به څوک وي او څه خبرې به کوي، خو روسیا د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې له اسلامي امارت سره ښې اړیکې پالي او د دې هیواد په ناوخت کېدونکو ناستو کې هم بلنه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مراسیال د دغه هیواد له ټاس خبري اژانس سره خبرو کې تمه څرګنده کړې چې که په قانوني توګه اسلامي امارت د اروپا له نوملړ څخه وایستل شي، دا کار به د کابل او ماسکو ترمنځ په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول په اقتصادي هغه کې همکاري زیاتې کړي. د نوموړي په ټکو د دوی لپاره به دم ګړۍ له وخته وړاندې وي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. خو دغه روسایي چارواکی وایي چې د دې موضوع پر وړاندې خنډونه نه جوړوي او همکاري به ورسره وکړي. د سیاسي اړیکو ترڅنګ روسیا او پانګوال یې د افغانستان په قانونو کې په پانګونې او همدارنګه نورو لویو پروژو کې هم ډېره لیواله ښکاري. په وروستیو کې د روسیې پانګوالو یو پلاوی هم کابل ته تللی و. یاد دې وي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هغوی سیالان لکه روسیا، چین، ایران او اندې منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه د افغانستان اسلامي امارت سره نږدې پاتې شوي دي. روسیا له هغو هیوادونو څخه ده چې د افغانستان اسلامي امارت سره نسبتاً ښې اړیکې لري او نږدې ډیپلوماټیکو تماسونو ته یې هم دوام ورکړی، که څه هم د نورې نړۍ په څېر دوی هم حکومت یې په رسمیت نه دی منلی. د روان کال په جنوري کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي و د رسمیت پیژندلو لپاره اړتیا ده چې اسلامي امارت نه یوازې له قومي اړخه بلکې له سیاسي اړخه هم ټولګډونه حکومت جوړ کړي، خو اسلامي امارت یې په ځواب کې ویلي و چې حکومت یې ټولګډونه او ځواب ویونکی دی.